نیک اعمال کول آسان دي خو تر خدای رسول ډیر سخت کار دی. ما په خپل ژوند کې داسې خلک ولیدل چې ډیر نیکان حج الحاج ورسره د دین کارونه ورسره د خیر کارونه خو داسې څم د د لاسه ولیدل چې انسان داسې شي چې زړه مات شي. خو شکر دی چې موږ د چا د لاسه اسلام نه دی قبول کړی، د چا د خاطر هم نه دی قبول کړی. که څوک په هره لاره ځي موږ به د اسلام په لاره ځو، دا ځکه چې خدای پاک موږ او تاسو ته هدایت کړی دی. ډیر کوشش وکړو په نننۍ نړۍ کې داسې کارونه. زه تل هغه خبرې کوم چې د ما سره وشي. د خلکو د اورېدو خبره په سلو کې 50 غلطه وي، خو چې دا په خپله در سره وشي، یو ته وي یو د انسان وي بل ستا رب وي، نو بیا کله کله سړی په ځان شک وکړي چې ما غلط لیدلی، دا زما سترګې غلط ګوري. داسې خلکو چې باور وکړئ چې په لمن باندې مونځ کېږي، 5 وخته مونځونه خو څه کوي، تهجد، صبح قرآن په لاس کې، د دوی اولادونو په خنزیر اسره ونه کړه، په شرابو یې ونه کړله، ان تر دې پورې چې یو ظلم وي، یو موږ او تاسې کبر ورته وایو، کبر د ما سره یې کړی دی. خو د دوی په ټولې کورنۍ کې دومره ایماندار نه و چې ده ته ویلي چې وسړی ته دا څه کوې. ښه ټول په خبر دی. سړي ته ګیله په هغه وخت کې ورځي چې سمه ده دا یم ځوان دی، ستا زوی دی، رور ده دی، خو لږ تر لږه خو داسې ورته ویلی شي که نه چې دا ته څه کوې، او که نه دا یې د خوشي کړی وي، په ده باندې ښکارونه کوي او ته تر ملا ولاړې. نو د چا په شکل، د چا په لباس، د چا په خو خبرو مه تېروځئ، د چا کردار ته ګورئ، د چا اعمالو ته ګورئ. زه تل دا خبره کوم چې په نړۍ کې نن غله، ډاکوان، ظالمان زیات نه دي، خو دا د هغه خلکو غلطي ده، تېروتنه ده چې څوک یې وس لري او د هغه مخنیوی نه کوي. ډېر ما داسې خلک ولیدل چې ډېر په پاک لباس کې او په پاک شکل کې داسې کارونه وکړل چې کله ورته پټ وایي چې دا خو غلط دی، وایي چپ شه، وایي چپ شه، دا ظالم دی، د ده نه همداسې ویستل پکار دی. نو چې ظالم ایستی په څه؟ آیا ته خدای دې ته رالیږلی چې ته د حرامخور نه او د ظالم نه او د سودخور نه ته حرام یې وخورې؟ آیا قرآن، آیا حدیث تا ته خبر در کړی دی چې ته د یو حرامخور نه، یو ډاکو نه، یو ظالم نه ته یو څه وخوره او په دې خپل جب کې واچوه او بیا په هغې موټر واخله او بیا بچو ته راوړه؟ دا هغه کړنې دي چې باید ډېر متوجه اوسئ. په موږ تېره شوه. زه چې تل دا خبرې کوم د دې معنا دا نه وي چې زه د چا سپکاوی کوم او یا څوک تاسو ته سپک کم، خو مقصد مې واحد دا دی چې زه ډېر وځپل شوم، ما سره ډېر وشو، ښه ما کړي بد راته جوړ شوي. هېڅ ما د یو بل داسې یو مقصد دپاره نه دي کړي چې دی د ما نه خوشحاله شي یا د ده په ما باندې حق دی یا دی ما ته ښه ووایي، خو هماغه ما ته بد جوړ شوي دي. نو زه تاسو ته وایم که ښه کوئ د داسې خلکو سره وکئ چې سبا د هغوی شکل ونه ګورئ. که د خپلو سره یې کوئ داسې وکئ چې هېڅ وده نه ګوري چې دا چا کړي دي. تاسې باور وکړئ په دې باندې که دی درنه خفه شي چې ته ورته وایې چې نشته دی، نن به خفه شي، سبا هسې هم خفه کېږي، که ورې کې هم خفه کېږي. نو چې بیا د پیسې هم تلي، مال دم تړئ او زړه دم ورسره چاودي او د پاسه درته فرغون هم وایي، د پاسه درته غل هم وایي، د پاسه درته ډاکو هم وایي، مرسته هم تا کړې وي. دا هغه کارونه دي، وایي ځمکه هغه سوځي چې په کوم ځای باندې اور بل دي. ډېر ملګري بیا دا خبرې کوي، څه وایي چې تا به څه شي دپاره کړي او تا به څه. دا هغه کسان دي چې په خپله لاس یې اوږد وي نو په دې شیانو نه پوهېږي، په خپله دا وکړي، دا کارونه وکړي، په سلو کې به 50 ورته راوچت شي. نو داسې مرستې وکړئ چې تاسو څوک ونه ګوري. السلام علیکم ورحمت الله.